وای ملګرو دا تاسو کتای سي خوارانو کومې بچاو کمرې سي د هغه یا چونونه کړي دي یا دا قسم کنډیشن دی ډېر مسکینان غریب خلک دي روزانه والا دي دوی اوس په وړو اریان دي اوس د خپلې کمرې جوړې کړي که روزانه وکړي برده دا اوبه راغلي وې دلته خلک غریبان خلک د روزانه والا خلک اوس موږ دې باندې پر دې اریانو چې موږ اوس دا جوړ کړو که خپله روزانه او خپله مزدوري وکړو د سرکار حکومت څخه دا درخواست دی چې زموږ امداد وکړي په ښه به اخلاص سره توبه هیڅوک نشته راسي دا ورته وګورئ دا د دې د سامان وال دی دا کومې کمرې سور بچاو سوي دي هغې هم چاکونو دا شان یې کړي استغفر الله دا دغه یې ګرده کښېنستلي دي والله یاره ډېر نقصان خوارانده سوی هغه کمرې ته وګوره خواران دا ته وګوره یا کومې سمې کمرې دي هغه په خطره کې اوه کمرې مې وروره نړېدلې دي دا اوبه پر واله تلې پر واله باندې دونه نه دي تللي لکه زموږ په کور کې چې راغلي دي دغه ځایونه هم ګرده نړولي دي هاخوا تیم ځایونه ګرده نړولي دي دیوالونه یې ګرده نړولي دي دا شاته دیوالونه یې ډېر نړولي دي نو نقصان مې ډېر سوی دی تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي او بس په خپله کې لګیا یې د روزانې والا یې روزانه هم کوو ماپښین بیا په دې کې کار کوو ملګرو د خواران ډېر تاوان سوی دی د روزانې خلک دي د سمالزی خل څخه زه دا ریکویسټ کوم که مخیره خلک سي دي او د ګورنمنټ څخه دا ریکویسټ کوم چې د دې څخه خپله مرسته مدد خامخا وکړي اوس خواران ویلې چې موږ د روزانې خلک یو اوس روزانه وکړو که د خپل کور سره جوړ کړو بلکې دوی په خپلو وړو لاغیان دي نو کار څوک د دې څخه مرسته کول غواړي پر سکرین باندې و تاسو ته د دې خپل موبایل نمبر ښکاره کېږي مرسته ورسره وکړي د ځانه د الله نازولي جوړ کړي چې هغه دنیا مې ښایسته شي